أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سورة البقرة یوسل سلورم نمبر آیات تے. مخکې آیاتونو نه بعضې خباثتونه د بني اسرائیلو بیانېدل او د بعضې شبهاتو د یهودو جوابونه کېدل. د آیت کریمه کې یو بل خباثت د دوی ذکر کوي چې هغه غلط الفاظ په مسلمانانو کې خپرول دي او دا بعضې علماو جواب د یوې شبهې هم ذکر کړی دی او حاصل د دې شبهې او د جواب دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم مکله واعظ و نصیحت کولو نو یهودیان به هم د مجلسونو ته حاضرېدل، نو د وعظ و نصیحت په منځ کې به یې ویل چې راعنا، ظاهري معنی دا وه چې زموږ لحاظ وساته. صحابه کرام هم دا کلمه شروع کړله، الله رب العالمین د ده نه منع وکړله. دې خلکو ویل چې د ده نه ولې منع وشوه، دا خو صحابه کرام هم استعمالوي. الله رب العالمین دلته وایي چې انظرنا استعمالوي. انظرنا ښایسته کلمه شته، پر عینا کلمه کې د یهودیانو غلط اغراض و، غلطې معنی به دوی تېنه هدف ګرځولې، نو دې د وجې نه الله رب العالمین د دې نه منع وکړله. یا ایها الذین آمنوا، یا کسانو چې ایمان هم راوړی، لا تقولو تاسې مه ویوئ راعنا، راعنا لفظ مه ویوئ، وقولو انظرنا وویوئ انظرنا، انظرنا کلمه ویوئ. راعنا کلمه ظاهري معنی ده د زموږ لحاظ وساتي، په دې کې غلطې معنی هم شته. دی به کله په دې باندې ژبه اوږدوله راعینا ای زموږ شپونکیه، او په دې کې معنا د قمقلتیا هم پرته ده. نو دې د وجې نه الله رب العالمین د هغه نه منع وکړله او ویې ویلې چې انظرنا دا کلمه ویوئ چې زموږ لحاظ وساته. واسمعوا او واورئ په قبولیت سره. وللکافرین عذاب علیم، وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب عذاب دی علیم دردناک. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین علت ته ذکر کوي چې دا یهود ولې د الفاظ استعمالوي او د مسلمانانو په معاشره کې خپروي، وجه دا د دوی کې حسد پروت دی. ما یود الذین نه غواړي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، من اهل الكتاب د اهل کتاب نه، ولا المشرکین او نه د مشرکانو نه، ان ینزل چې نازل کړی شي علیکم په تاسې باندې من خیرن څه خیر من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه. والله یختص او الله خاص کوي برحمتي په رحمت خپل سره من یشاء چا لره چې وغواړي. والله الله تعالی ذو الفضل خاوند د فضل دی، العظیم لوی، الله د لوی فضل خاوند دی. ما ننسخ من آیت او ننسها. د آیت کریمه کې جواب د بلې شبهې. حاصل د شبهې دا چې دوی ویلې قرآن کریم وایي دا د الله کتاب نه دی، وایي ځکه کې نسخه راځي، کله یو حکم او کله بل حکم. الله رب العالمین جواب کوي کله چې موږ یو آیات منسوخ کړو نو د هغه نه بیا غوره راوړو یا د هغه په شانته خو لیکن هغه کې حکمتونه وي، ناشنا حکمتونه د انسانانو د حالاتو موافق الله رب العالمین احکامات را لېږي، کله ورته یو حکم مناسب وي او حکمت پکې وي کله بل. ما ننسخ هغه چې منسوخ کو موږ من آیاتین د یو آیات نه، او ننسها او یا هیر کو هغه ستانه، نأتي راوړو موږ بخیر منها په غوره د هغې نه، او مثلها یا په شانته د هغې. مثلیت نه مراد دلته په هغه اجر او ثواب کې دی، نور په حکمتونو او مصلحت کې دا ډېر غوره وي. علم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء په هر یو شي باندې قدیر قادر دی. علم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله چې یقینا الله تعالی له د هغه په اختیار کې ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو دا والارض او د ځمکې. وما لکم او نشته ستاسې دپاره من دون الله سوا د الله نه من ولی څه دوست ولا نصیر او نه مددګار. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. د آیت کریمه کې د یهودو په بل قبیح صفت باندې الله رب العالمین رد کوي چې هغه بېځایه سوالونه کول دي، بېځایه سوالونه کول. ام تريدون یا تاسې غواړئ ان تسألو چې تاسې سوالونه وکئ په طریقه د اعتراض باندې،
رسولکم د رسول ستاسینا کما سئل لک سرنګ چې سوالونه کړی شوي موسی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې دینا ومن یتبدل الکفر او چا چې واخیستلو الکفر کفر بالایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل یقینا دی ګمراه شو واوړېدلو سواء السبیل دغه برابرې لارې نه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ایتی کریمه کې زجر دی په بل قبیح عمل د دوی باندې چې هغه د مؤمنانو مرتد کول دي او مؤمنان د اسلام ناړول دي همیشه د کفارو عادت وي ود کثیر غواړي کثیر ډېر خلک من اهل الكتاب د اهل کتابونه لو يردونکم چې واړی تاسې من بعد ایمانکم رسته د ایمان ستاسې نه کفارن کفر کوونکي حسدن د وجې د حسد نه من عند انفسهم چې هغه پیدا شوی دی طرفه د نفسونو د دوی نه من بعد ما تبینه وروسته د هغه نه تبینه چې ښکاره شو لهم الحق دوی ته حق فعفو نو معافي کوئ واصفحوا او مخ ګرځوئ حتی تر دې پورې یأتي الله چې راوړي الله تعالی بامره حکم خپل الله خپل فیصله راوړي ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء په هر یو څیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی واقیموا الصلاة واتوا الزکاة اوس آداب ذکر کوي مؤمنانو ته واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د لمانځه واتوا الزکاة او ورکوئ زکات وما تقدموا او څه چې مخکې ولېږئ تاسې لانفسکم د خپلو نفسونو دپاره من خیر د خیر نه تجدوه نو به موندئ عند الله د الله سره به ومومئ ان الله یقینا الله تعالی بما تعملون په هغه څه باندې چې تاسې کوئ بصیر لیدونکی دی وقالوا لن يدخل الجنة الا ما كان هودا او نصارا ایتی کریمه کې اوس بل قباحت د دوی ذکر کوي او حاصل دا چې جنت تخصیص به دوی د ځان دپاره کولو یهودو او نصاراو او حال دا چې اعمال نشته الله رب العالمین پې باندې رد کوي چې جنت خو د هغه چا دپاره میلاویږي چې هغه نیک عمل وکړي اخلاص پکې وي توحید پکې وي وقالوا اوای دوی لن يدخل الجنة هیڅ چیرې به داخل نشي الجنت جنت ته الا من مگر هغه څوک کانه چې وي هودن یهودي او نصارا یا نصرانی یهودیانو به ویلي جنت به یهودیانو ته میلاویږي او نصاراو به ویلي جنت به نصرانیانو ته میلاویږي تلک امانیهم دا تشې ارزوګانې د دوی دي قل ورته وایه پیغمبره هاتو راوړئ برهانکم دلیل ستاسې ان کنتم صادقین که استئ تاسې رښتینې تاسو خو یو دلیل راوړئ په دې خبره باندې بلا بلکې من اسلم چا چې تابع کړلو وجهه ځان خپل لله خاص الله ته وهو محسن او دی نیک عملو نیک اعمال کول اخلاص پکې او نیک اعمال کول فله نو دلر اجره اجر د عند ربه پنځ د رب د ولا خوف او نه به ویروي علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون ولا هم او نه به دوی یحزنون غمجن کیږي دوی باندې به نه ویري او نه به غمجن کیږي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء د ایت کریمه کې اوس بل زجر ورکوي او هغه په اختلافاتو د دوی په خپل مابین کې چې یهودو به د نصاراو تکفیر کولو نصاراو به د یهودو تکفیر کولو وقالت اليهود او یهودیان لیست النصارى نه دي نصارا علی شیء په هیڅ یو دین په هیڅ حق دین باندې نه دي وقالت النصارى او نصارا لیست اليهود نه دي یهود علی شیء په هیڅ یو دین وهم یتلون الكتاب وهم او دوی یتلون الكتاب الولی کتاب لرا کتاب نه مراد تورات او انجیل دی نصارا انجیل ولی یهود تورات لولي او سره د دې هم بیا د یو بل تکفیر کوي او یو بل نه حق دین نفي کوي کذالک امدارنګ قال الذين ویلوا ها کسانو لا يعلمون چې نه پوهېدل مثل قولهم په شان د وینا د دوی او مشرکانو هم دا خبره کوله والله يحكم نو الله به فیصله وکړي بینهم په مابین د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما په هغه څه کې کانو چې ودوی فيه پای کې اختلافون چې اختلاف کوو ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه د ایت کریمه کې اوس بل قباحت او بل زجر د دوی ته پناکار عمل باندې او غدا چې د الله رب العالمین د کورونه خلق منع کول چې د الله نوم یاد شي
ابدی باندې زجر ورکی. ومن ازلم سوګ دی لوی ظالم ممن دا چانه منع مساجد الله چې منکی د کورونو د الله نه ان دا خبره یوز کرا چې یاد کړي شي فیا پای کې اسمه نوم د الله نوم په توحید سره یاد کړي شي. وسعا او کوشش کوي فی خرابها په خرابوالی داغي کې ظاهری او معنوي خرابوالی داغي کې کوشش کوي. اولئک دا کسان ما کان لهم لایق ندی د دوی د پاره يدخلوها چې داخل شي د مسجدونو ته الا خائفین مگر ير کون کی. نو دي کې الله رب العالمین یو پیشنګوی او بشارت ورکړي چې داسې وخت به راځي چې الله رب العالمین مدا فتح تاسو ته درکړي نو دوی به په ویره باندې راځي. لهم د دوی د پاره په دنیا کې خزي شرمندگی ده. ولهم او د دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی. ولله المشرق والمغرب. بیت کریمه کې اوس الله رب العالمین مؤمنانو ته تسلی ورکړي. اے مؤمنانو مشرق او مغرب د الله دی یو ځنه کفارو منع کړی لا شی بل ځکه د الله بندگی شروع کړي. ولله المشرق والمغرب او خاص الله لره مشرق دی او المغرب او مغرب دی. فاینما تولوا پس کوم طرف ته چې مخ ګرځوي تاسو فتم وجه الله نو پس هغه طرف ته وجه الله مخ د الله رب العالمین ده. ان الله یقینا الله تعالی واسع علیم فراخ فضل ولاد علیم په ده. وقالوا اتخذ الله ولدا. د ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین زجر ورکړي په عقیده د اتخاذ الولد باندې. یهودو نصارا او مشرکانو په عقیده د اتخاذ الولد ساتله. یهودو به ویل عزیر علیه السلام د الله زوی دی، نصارا به ویل عیسی علیه السلام د الله زوی دی. مکه مشرکانو ویل وی ملائکه د الله لورګان دي نعوذ بالله. الله رد کوي په ټول باندې چې الله رب العالمین حاجت نه لري اولادونو ته. وقالوا ويد اتخذ الله ولدا ولد الله تعالی ولدن بچی لرام. سبحانه پاک دی د الله رب العالمین. بل له بلکې دا په اختیار کې ما غسلی فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض او پسمه کې دی. کل له قانتون کل طول له دی الله تقانتون تابعداری کوونکی دی. ټول مخلوقات د الله تابعداری کوي نو هغه بچی ته څه ضرورت دی. بل دلیل ذکر کوي چې الله اسمانونو او ځمکې پیدا کړلې مخکې دینه چې هغه نمونه نه و. الله داسې ذات دی هغه بچو ته څه ضرورت لري. بدیع السماوات نوې پیدا کوونکی د اسمانونو دی ول ارض او د ځمکې. بدیع ویل کېږي ناشنا پیدا کول. الله رب العالمین نوې او ناشنا پیدا کړل د ځمکې او اسمانونه. واذا قضا وکړه چې اراده وکړي امرن دی او کار فانما نو یقینا یقول وای له هغه تکون شا فیکون هغه شي. الله رب العالمین خدا سي ذات دی چې څه شي ته اراده وکړي نو هغه ته وایي چې شا بس هغه شي. نو به د الله رب العالمین اولاد ته څه ضرورت دی. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین زجر ورکړي په بل ناکار عمل باندې. دا جواب دی شبهیم دی. دی ویل وی مونږ ته نه خراشي کنه او الله رب العالمین ولی زمونږ سره خبرې نه کوي. الله رب العالمین فرمایي چې دوی ته موږ ډیر آیاتونه او ډیرې نښې بیان کړي دي خو لیکن یقین په باندې نه کوي. دې نښو کې خو د یقین والاو دپاره فایده پرته ده. وقال الذين ويها کسان لا يعلمون چې نه پوهېږي یا مراد یهود دي یا نصارا دي او یا د مکې مشرکان دي عرب مشرکان. لولا يكلمنا الله ولی خبرې نه کوي زمونږ سره الله او تأتینا آیه او ولې نه راځي مونږ ته آیتون یوه نښه د پیغمبر پر رسالت باندې مونږ ته یوه نښه راشي. کذلک همدارنګه قال الذین ویلو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې دوی نه وو مثل قولهم په شانته د وینا د دوی مخکیني خلکو هم داسې مطالبې کړې وې. تشابهت قلوبهم یو شان دي قلوبهم زړونه د دوی. قد بینا یقینا ښکاره کړي دي مونږ الآیات ډېرې نښې لقوم دا قوم د پاره یقینون چې یقین کوي. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. آیات کې اوس الله رب العالمین صدق د پیغمبر ذکر کوي. انا ارسلناک یقینا لېږلی یې مونږ ته بالحق په حق بشیرا زیری ورکوونکی ونذیرا او ویره ورکوونکی. ولا تسألوا پوښتنه ونشي کېدلی ستانه عن اصحاب الجحیم په باره د خاوندانو د جهنم کې. جهنم والا مبارک بستانه پوښتنه نشي کېدلی.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین ادب ذکر کوي مؤمنانو ته چې ګوره د یهودو او د نصاراو تابعداري ونه کړئ، د دین نه به م واړئ او دوی تر هغه وخته پورې تاسې نه خوشحالېږي او نه راضي کېږي تر څو چې تاسې تابعداري نه وي کړي. ولن ترضى او هیڅ چیرې به رضا نشي عنک ستانه الیهودو یهودیان ولا النصارى او نه نصارا حتی تر دې پورې تتبع چې ته روان شي ملتهم د دین د دوی پسې. آیات دلیل شو په دې باندې چې یهود او نصارا د چا نه خوشحاله شو نو ته پوه شه چې دوی د هغې سره قوانین او د هغې دین منلی دی. قل ورته ووایه ان هدی الله یقینا دین د الله تعالی هو الهدی هغه پوره او حق دین دی. ولئن اتبعت او که چېرته ته تابعداري وکړې اهواءهم د خواهشاتو د دوی بعد الذي وروسته د هغه نه جاءک چې راغلی تا ته من العلم د علم نه مراد قرآن کریم دی، قرآن ته راغلی دی. نو مالکه نه به وي ستا دپاره من الله د الله د طرف نه من ولي څه دوست ولا نصیر او نه مددګار، بیا به د الله د طرف نه دوست او نه مددګار وي ستا دپاره. الذین آتیناهم الکتاب ایت کریمه کې اوس بعضې اقسامو د اهل کتابو ته اشاره کړي چې بعضې نیکان خلک هم پکې شته او دا اصل کې دلیل نقلی دی د اهل کتابونه. الذین کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب. دې کتاب کې مختلف اقوال دي، بعضې علما ویلي چې دې نه مراد تورات او انجیل دی او بعضې ویلي دي چې مراد دې نه قرآن دی. نو دا بیا د مؤمنانو صفت دی. الذین کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب یتلونه لولي هغه حق تلاوته په لایق تلاوت او په لایق لوستلو سره. اولئک دا خلق دی یؤمنون چې ایمان لري به په دې کتاب سره. ومن یکفر او چا چې کفر وکړلو به په دې کتاب سره فاولئک نو دغه خلق هم الخاسرون هم دوی تاوان والا دي. یا بني اسرائیل ابتدا د واقعیم په دې الفاظ سره شروع کړې وه. د بني اسرائیل دا خباستونه په دې الفاظو په دې آیات سره ختمي. یا بني اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کی نعمتی نعمت زما التي هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی علیکم په تاسې باندې. وانی او یقینا ما فضلتکم غوروالی در کړی تاسې ته علی العالمین په خلکو د زمانې ستاسې د ستاسې په زمانې خلکو مې ورته غوروالی در کړی دی. واتقوا یوما او ویریږئ یوما د عذاب د هغه ورځې نه لا تجزي چې نه به شي دفع کولی نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا هیڅ یو څیزه ولا يقبل او نه به شي قبلېدلی منها د هغه نه عدل څه فدیه ولا تنفعها او نه به فایده ورکوي هغې ته شفاعت څه سفارش ولا هم ينصرون او نه به هغوی سره مدد کېدلی شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.